am da Buddhist terbesar لا ما فالمنسكت ترك ولا ما ويت هاجوا پاتشو نو جایداد سر سکو نو جایداد به تقسیم کوم دغه درې شزونه دي یو کټ دی او یو د ام دا بوټي دی او یو بیزه ده لا دا کټ نیماو با بیزه بم نیماو ام دا بوټس تربسکا دا کټ دی د شپې و زمای او د ورځې ستا دی لا تا کټ پیسلو خوش وخو بیزه بس کیږي بیزه پیسله مثلا تو راځه بیزه پیسله دلم کوم A few moments later. دا بیزه ده د دې نه چې کوم دا بره ځای دی دغه ستا دی او دا شاهرنۍ ځای زما دی لکه منظوره مې ده او لا دا هم بوټي سره بسکا د هغې فیصله به علم وکړم دا د ام بوټی دی دا بره سر زما دی او دا لاندې یخ ستا دی لکه لالا چې تاسو څنګه فیصله وکړه ماته منظوره ده د ام دې بوټي ته اوبه اچوه لاندې یخ ستا دی او زه دنه لاړم الله تعالی را لخه بې وقوفه رول را کړی ښه کټ دی نو د شپې پکې خلک کوده کېږي د شپې زما دی د ورځې خو پکې زه اوس هم نه اوده کېږم د شپې د ورځې به د هغی او چیلی ده د په یو هغه سیټ زما دی او خوراک به وله دی ورکوي او د ام هغه بوټی دی نو اوبه به ورته دی اچوي او بره سره امونه به زه خورم بې وقوفه الله را کړی 3 hours later. دا خو ټایم ناوخته شو او نیمه شپه ده چې اوده شو ستا نه هغه شرط تېر شوی دی د شپې کټ خو زما دی ستا خو د ورځې دی شابزان پای خو مې راواغسې چې پاکټ کې په قلاره اوس کمه هلک خیر راکړه که نه چې وڅښو پای څنګه درکړم زما خو د ښکته ځای خو زما او ستا خو د خوراک هغه ځای خوراک ورته واچوه شابه لکه د لالا سر به څه کېږي خفه یم ډېر السلام علیکم علیکم سلام لکه ولې خفه یې داسې خبره ده خفه په دې یم چې یو کټ دی دلته هغه لالا وه چې د شپې زما دی ورځې ستا دی هم بوټی دی یخ ستا دی سرې زما دی بیزه ده او وایي چې دا لاندې زما ده سرې ستا خفه یم نو څنګه خبره وخت را دې وکړه زه لاړم هلکه داسه کې لا دا ورځې ما کټ دی د شپې ستا دی نو چې دا تو اوس لمدې ده خو ما ته بیا شپې ته لونې نه به یې لونو افیدو ذمهوار نه یم کټ ملم ده وه ماښام ته به را سره خپو ته سملی ټیک ته ځه 3 hours later. لالا امید ته نه راکئ په بیزه به لالو ما هلکه په دې چاقو باندې سکې
زه بیا لالومه بیزه په ولې حلالې تا په دې کې څه کار دی بیزه ما حلالوم او پای به زه خیر در کوم هلکه څه کې ولې ونه وامه دا ونه ولې وایې دی که خو زه مونه خورم دا لاندې دا زما د څه دا وامه ونه مه وایه دا ونه به در کوم ها صحیح ده دا چې مسلمان شوې نو